د پاکستان طلب عملیه ټلویزیون د 12 بجو خبري ټولګه ته اخر خلاص نن دوشنبه د تلی یا میزان 28مه چې د اکتوبر میاشتې شل منټې سره برابر ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی. افغانستان د پاکستان پر ضد جګړه نه ده پیل کړې. د ملي دفاع وزیر وايي افغانستان هیڅکله د پاکستان پر ضد جګړه نه ده پیل کړې بلکې د پاکستان و چې د افغانستان خاوره نقص کړه. د ټاپي پروژې د چارو پر چټکوالي ټینګار. نن به ملا عبدالغني برادر او د ترکمنستان ملي رهبر د ټاپي پروژې له عملي چارو لیدنه وکړي. او د سعودي او فرانسې مشرانو د غزې پر وروستي وضعیت خبرې وکړې. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي که پاکستان د دوحې د اوربند تړون ژمنې ماتې کړي ستونزې به بیا راولاړې شي. نوموړي ټینګار کړی چې د اوربند د دواړو هیوادونو لپاره د سولې نوی فرصت دی او شخړې باید د خبرو له لارې حل شي. ښاغلي مجاهد ویلي دواړه هیوادونه به د تړون له مخې د یو بل د خاورې حاکمیت ته درناوی کوي او دښمنه کړنې به نه ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه افغان ځواکونو یوازې دفاعي اقدام ترسره کړی او افغانستان هیڅ وسلوالې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان پر ضد له افغان خاورې بریدونه وکړي. ښاغلي مجاهد د هند په اړه د پاکستان تورونه بې اساسه وبلل او ویل افغانستان د هند په ګډون له ټولو هیوادونو سره د متقابلو ګټو پر بنسټ اړیکې غواړي. د دفاع وزیر الجزیرې شبکې سره په یو مرکه کې ویلي که پاکستان د تړون ژمنې ماتې کړي ستونزې به بیا راولاړې شي. هغه ټینګار وکړ چې دا اوربند د دواړو هیوادونو لپاره د سولې یو نوی فرصت دی او ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي نه د جګړې له لارې. هغه ټینګار کړی چې د تړون له مخې به دواړه هیوادونه خپل شخړې د خبرو له لارې حل او اوربند به عملي شي. په دې توافقنامه کې دا راغلي دي چې دواړه هیوادونه به په تړون کې راغلي چې دواړه هیوادونه به خپل شخړې د خبرو او تفاهم له لارې حلوي. یو بشپړ اوربند به نافذ وي او دواړه لوري به یو د بل د خاورې حاکمیت ته درناوی کوي. دواړه هیوادونه به د یو بل پر وړاندې دښمنانه کړنې نه ترسره کوي او نه به بریدونه کوي. في الاتفاق مجاهد همدارا زیاتوي پاکستاني پوځیانو پر افغانستان لومړی برید وکړ او دوی دفاعي ځواب ورکړی. بالکل حسنا مونږ یوازې پاکستان نه یادو که هر بل هیواد هم پر افغانستان برید وکړي مونږ د دفاع حق لرو او له خپل هیواد څخه به په زړورتیا دفاع وکړو. مونږ پخواني تاریخي تجربې لرو او چمتو یو. نحن أثبتنا ذلك. د هیواد د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد ټینګار کړی چې دوی هیڅ وسلوالې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه وکړي. نوموړي ویلي چې پاکستان او یو شمېر نور هیوادونه د خپلو مخالفینو پر وړاندې د ترهګر نوم د سیاسي ګټې لپاره کاروي. ترهګر او تروریست داسې یو کلمه ده چې په پاکستان د نورو هیوادونو په څیر خپل مخالفین ترهګر بولي. د ترهګرۍ واضح او نړیوال تعریف نشته. هر څوک کولی شي خپل مخالفین ترهګر وبولي. د دفاع وزیر زیاته کړې چې افغانستان نه غواړي د هیڅ هیواد پر ضد د وسلوالو ډلو ملاتړ وکړي او د هند په اړه د پاکستان تورونه یې بې اساسه وبلل. د یو تور او د یو بې اساسه ادعا تر حده پورې ویلی سو. مونږ له هند سره د یو خپلواک هیواد په توګه د ملي ګټو پر بنسټ اړیکې ساتو او له پاکستان سره د متقابلو ګټو پر اساس اړیکې غواړو. نحن نحافظ على علاقاتنا مع الهند لأننا دولة مستقلة. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند تړون د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوحه کې لاسلیک شو او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه والي لپاره یو مهم ګام بلل کیږي.
د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت اعلان کړی چې ټاکل شوی نن د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند او د ترکمنستان ملي رهبر قربان قلی بردي محمدوف د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې له عملي چارو لیدنه وکړې. د اقتصادي معاونیت پر وینا دا کتنه د ټاپي ستر انرژي پروژې د عملي کار د ارزونې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د پیاوړتیا په موخه ترسره کیږي. ټاپي پروژه چې له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند تیریږي د سیمې د انرژي او اقتصادي نښلونې لپاره یو مهمه ستراتیژیکه پروژه بلل کیږي. د افغانستان ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد له دوحې په یو انلاین خبري غونډه کې ټینګار کړی چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي د افغانستان فضایي یا ځمکنی حریم نقص او د هیواد امنیت ګډوډ کړي. مولوي یعقوب مجاهد زیاته کړې په تازه شوې هوکړه کې د ډیورنډ پر فرضي کرښه هیڅ بحث نه دی شوی ځکه دا موضوع د دواړو ولسونو پورې تړلې مسله ده. نوموړي د ترکیې راتلونکي ناستې ته په اشارې سره وویل په استانبول کې به د اوسني هوکړه لیک د پلي کېدو پر میکانیزمونو او عملي ګامونو تفصیلي خبرې وشي. د افغانستان ملي دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په قطر کې د پاکستان د دفاع له وزیر سره د اوربند تړون لاسلیک کړ. هغه چې تر قومندې لاندې ځواکونو د پاکستان د هوایي بریدونو په غبرګون کې د کابل او پکتیکا په پیښو کې د پاکستان سرحدي ځواکونو ته درنه ضربه ورکړه. اوس هوکړه کړې چې دواړه لوري به بیا د یو بل حاکمیت نه نقضوي او نه به د یو بل د مخالفینو ملاتړ کوي. ښاغلي مجاهد ویلي وو پاکستان د افغانستان هوایي حریم نقض کړی و او ځواب یې غاښ ماتونکی و. هغه زیاته کړه هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان حریم نقض کړي یا د هیواد امنیت ګډوډ کړي. په وروستیو کې د پاکستاني جهات لخوا د افغانستان حریم نقض او د افغانستان پر حریم باندې تجاوز وشو چې د هغه تجاوز په جواب کې موږ دې ته غاښ ماتونکی عکس العمل وشو. نو هغه پر دې اساس باندې چې موږ هیڅکله هیڅ جهات او هیڅ هیواد او هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاوره یا زموږ هیواد تهدید کړي، زموږ حریم نقض کړي او یا زموږ امنیت اخلال کړي. مولوي محمد یعقوب مجاهد زیاته کړه په تازه شوې هوکړه کې د ډیورنډ پر فرضي کرښه هیڅ بحث نه دی شوی ځکه دا موضوع د دواړو ولسونو پورې تړلې مسأله ده. هغه د ترکیې راتلونکي ناستې ته په اشاره وویل په استانبول کې به د اوسني هوکړه لیک د پلي کېدو پر میکانیزمونو او عملي ګامونو تفصیلي خبرې وشي. ډیورنډ په اړه موږ نه غواړو چې بحثونه ولرو. دا د ملتونو موضوع ده او نه اوس د دې وخت کې چې موږ په دې اړه بحث وکړو او نه دا زموږ مسؤلیت دی. موږ غواړو چې دا موضوع وروستیو وختونو ته یا راتلونکو وختونو ته پرېږدو. دا په داسې حال کې چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت دویم سیاسي رئیس ذاکر جلالي له پاکستان سره د اوربند د هوکړې په اړه ویلي افغانستان له پیل څخه په دې باور و چې خپله خبره به د نورو هیوادونو یا ډلو پر ضد نه کاروي. جلالي په خپل ایکس حساب کې زیاته کړې لومړی نقص د پاکستان له لوري وشو کله چې افغان حریم ته راننوتل. هغه ولې د ملي دفاع وزیر په مشرۍ د پلاوي استول ښیي چې اسلامي امارت د خپلې خاورې د دفاع ترڅنګ د مسئلې د ډیپلوماټیک حل لپاره هم جدي اقدامات کړي او په دې برخه کې ډیپلوماټیک بری ترلاسه کړی دی. افغانستان د برتانویانو، روسانو او امریکایانو پر هدري بدل شوی. د خدای لپاره د پاکستانونو پر هدري مه بدلوئ. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اوربند په هوکړه کې دواړو لورو منله چې سولې، متقابل درناوي او ښه ګاونډیتوب ته ژمن پاتې شي او د یو بل پر ضد هیڅ دښمنانه اقدام ونه کړي. همدارنګه دغو ډلو له ملاتړ څخه ډډه وکړي چې د پاکستان د حکومت پر ضد فعالیت کوي. ایران، ترکیه او قطر د دې هوکړې هرکلی کړی او د سیمې د ثبات لپاره اغیزمن ګام بللی دی. سعودي عربستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند له هوکړې هرکلی کړی دی چې دا تړون د دواړو هیوادونو تر سختو نښتو وروسته د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوحه کې وروستی شو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي
د هیواد د بیړني اوربند د لاسلیک او د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د میکانیزم د رامنځته کولو ملاتړ کوي. ریاض د قطر او ترکیې د هڅو ستاینه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د خبرو فضا برابره کړې او ټینګار کړی چې سعودي عربستان د سیمې او نړیوالې ټولنې له ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې موخه یې د سولې او ثبات پراختیا ده. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې دا هیواد هیله لري چې د دوحې هوکړه به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دایمي تاوتریخوالي د کمیدو لاره هواره کړي. له بل خوا د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دواړو هیوادونو استازو د دوحې او انقرې په منځګړیتوب د خبرو اترو وروسته پر بیړني اوربند سلا شوي او ټاکل شوي چې د دې هوکړې د دوام او پلي کېدو د تضمین لپاره تعقیبي ناستې ډېر ژر په ترکیه کې ترسره شي. افغان او پاکستان چارواکو هوکړه کړې چې ډېر ژر به د سپین بولدک او تورخم سرحدي لارې د ټولو ترافیکو پر مخ پرانیزي. د راپورونو له مخې دواړه خواوې په ګډه کار کوي ترڅو خلاصې لارې خوندي او منظمې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د سپین بولدک سرحدي لاره د جمعې په ورځ یوازې د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره پرانیستل شوه. د هیواد د جنوب ختیځو پولو له تړل کېدو له یوې اونۍ زیات وخت تېر شوی دی. وروسته یو سرحدي نښتو د تورخم، خرلاچي، غلام خان او چمن مهمې سوداګریزې لارې تړلې دي چې له دې لارو سوداګریز فعالیتونه یې درولي دي. د سرحدونو تړل د خوراکي توکو او نورو وارداتي توکو د بیو د لوړېدو سربیره د سوداګرۍ او ټرانزیټ په درولو سره د ناروغانو او مسافرو ژوند ته جدي ننګونې هم رامنځته کړي دي. د سپین بولدک او چمن د سوداګرۍ خونو چارواکو په یوه ګډه غونډه کې هوکړه وکړه چې د دواړو سیمو ترمنځ پوله باید د ټولو ترافیکو لپاره پرانیستل شي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال صدرالله تورجان ټینګار کړی چې دواړه خواوې په ګډه کار کوي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې پرانیستې لارې خوندي او منظمې پاتې شي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي په یو غږیز پیغام کې ویل چې د میوو او سبزیجاتو 1500 لارې خرابې شوې دي. ښاغلي الکوزي ویل چې نږدې 2000 لارې د پاکستان سره په پوله کې بندي دي او د وضعیت د دواړو هیوادونو سوداګرو ته شاوخوا 1500 میلیون افغانۍ زیان اړولی دی. تقریبا در حدود 500 موتر میوه تازه و سبزی ماده و ایستاد شد که اکثرشان خراب شده و پس برگشتن و همچنان غیر مستقیمش است که نرخ‌ها بلند میرن، کاروبار ختم میشه. 50% نرخ انگور و نرخ سیب در بازار پایین آمده و این خودش به باغدار و به مستهلک و برای کلشان به دریور نقص است. بنان ترجیح میدیم که حکومت به خاطر تغییر پالیسی صادرات چندین سرحداتی که ما داریم از آن فرصت ها استفاده نماید و هر سرحد متمرکز به یک محصولات تنظیم کند. مثلا سرحد زغال سنگ ما مکمل جداگانه از نباتات باشه، زراعتی باشه، یا سایر محصولات دیگری که ما از طریق پاکستان ترانزیت به کشورهای دیگر داریم باید سرحدهای متمرکز یا مختلف ایجاد گردد که د ګاونډي هیواد پاکستان ته د ټولو لارو تړل هم د راستنېدونکو لپاره جدي ستونزې رامنځته کړي دي. راپورونه ښایي چې د پولې بلې غاړې ته انتظار کوونکي کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا ناوړه چلند سره مخ شوي دي. 2 ورځې وړاندې د سپین بولدک لاره یوازې د سلګونو افغان کډوالو د راستنېدو لپاره پرانیستل شوه. په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا نوي اعلی وزیر سهیل افریدي وویل چې تر دې دمه له دې ایالت 800,000 افغان کډوال راستنه شوي او د غیر راجستر شویو کډوالو د راستنېدو پروسه ګړندۍ کیږي. په ورته وخت کې 20 اروپایي هیوادونه هم له اروپایي کمیسیون غوښتل چې غیر قانوني افغانان وباسي. خواست ما از سازمان‌های بین‌المللی ملل متحد این است که در این موضوع باید ورود پیدا بکند و این مسئله را باید سیاسی نکند. اون تنش‌های دو کشور باید طبق قوانین داخلی و قوانین بین‌المللی باید به اون موضوع خودشون رسیدگی بکنند. که څه هم د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هند ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې ټینګار وکړ چې له نوي ډیل سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره هوایي لارې پیاوړې شي او د پاکستان د ټرانزیټ لارو لپاره بدیلونه وموندل شي، خو دا به هم ګرانه وي او هم به ډېره ستونزمنه وي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په ټلیفوني اړیکه کې د غزې د وروستۍ تحولاتو د جګړې د پای ته رسولو او د ثبات د بیا رامنځته کولو په اړه خبرې کړې دي. د رویټرز د راپور له مخې دواړو مشرانو د سولې د لارې تعقیب او د دوو دولتونو د حل لارې د عملي کولو پر اهمیت ټینګار کړی دی. ویل کېږي دا اړیکه د پاریس ریاض ګډ نوښت د دوام په لړ کې شوې څو د خپلواک فلسطیني دولت د جوړولو پر بنسټ سیاسي نقشه پر مخ یوړل شي.
دا نوښت د ملګرو ملتونو په وروستیو غونډو کې د فرانسې او سعودي عربستان له ګډ کوربتوبه وروسته تعقیب کیږي. فرانسې او سعودي عربستان په ګډه هڅه کوي چې د دوو دولتونو د حل لپاره نړیوال ملاتړ راټول او د سیاسي پروسې د دوام لپاره عملي ګامونه پورته کړي. له تاسو خپل ټولو همکارانو نه په مننې سره زموږ د 12 بجو خبرې ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا د خدای په امان.